جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن واړو یې د درستې نړۍ سیال تر ټولو زما نوم انجینر تورګل ظریفخیل دی. پروژه چې دا کنه د څلورم ګذر کې ده په نمه ناحیه کې دو پروژې ته تقریبا څلورمې میاشتې وخت ورته شوی دی. امکان لري په درېیو میاشتو کې شاوخوا کې خلاصه شي. تقریبا اوس خو موږ دلته کار چې کوو اوس په کندنکارۍ کې کندنکاري تقریبا 40% کندنکاري مخته تللې. اوږدوالی د ټول پروژې چې دی ټوټل لینک دی چې دی ټوټل لینک یې 200 متره طول لري. سنګکاري چې ده کنه تقریبا دا میلداره سنګکاري ده په 3 سټیپو باندې پورته ارتفاع لري نه چې دو اکسیبیشن چې دی تقریبا 1 متر و 50 سانتي عرض دی او د 3 مترو په ارتفاع باندې لوړیږي او په 2 سټیپه لري چې یو شل ورته دی او بل 25 سر ته 80 سانتي په اندازه باندې عرض لري. حکمت الله جان ډېر خوشحاله یو. کور یې ودان، کور یې 10 چنده ودان، 10 چنده کور ودان. ډېر خوشحاله یم چې دا پروژه برابره کړې ده. مخکې ژوند چې و مخکې څوک چا روزانیه کوله، چا لاس ګاډیانې چلولې، رقم کارونه خو کول نه دی. اوس خو چې ډېر شکر دغونه هم وسایل شکر دغونه نه دی او انشاءالله الرحمن د ښه د کار زمینه ته برابره شوې ده. نوم یې شاه محمود عزتمند دی. دا چې نن برابر 12مه ورځ مو د په کار اخته یو نو ډېر خلکو ته بس د کار زمینه برابره ده. موږ ډېر خوشحاله یو چې په خپل کار اخته یو. محمد هم د نومې نه یو اوسېدونکی مشکلات خو نه دغه مرداري و دغه ورور مرداري به ورکه سره مانده به سره پاک سه مسلمانان سره بېغمه سي. دا باطلي کارونه خو دغه مهم چې دغه بېکاره مخلوق دغه خوار غریب چې په کار اخته سي ډېر ښه دی. حاجي عبدالرحمن اوس هدې ښاروالۍ راته جوړ کړي، کور یې ودان، خدای دې خیر ورکړي. نو تاوان یې هم نه دی را رسولی. خلک یې هم دا چې مسلمانان پر کار باندې مسکینان در په در اچولي دي باندې او کور یې ودان، خدای دې خیر ورکړي. څنګه یې ساتلی د سرو وینو په قیمت وطن دا جنت جنت وطن.